السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوبۍ پولیس یو ډیر مهم اعلان وکړ. دا اعلان د هغه چا لپاره دی کوم څوک چې پرمیټ یا اجازهنامه اخلي په اوسني حالاتو کې د بهر تلو لپاره. نو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا خبر وړاندې کوم که چیرې دا چینل ته نوی نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره هم شریک کړئ. دوبۍ پولیسو په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي دا خبر خالد ټایم او دغه ترڅنګ ځینې نورو رسنیو هم راخیستی دی. دوبۍ پولیسو اعلان وکړ کوم څوک چې په dxbdepartment.gov.ae ویب سایټ کې ځانونه رجسټر کړي دا هغه ویب سایټ دی کوم څوک چې په دې حالاتو کې بهر ځي په دوبۍ کې نو دې ویب سایټ ته ورځي دی کې خپل ځانونه رجسټر کړي. د دې رجسټریشن په اړه تیره ویډیو ما هم جوړه کړې د هغې لینک به زه ډسکرپشن کې درکړم چې خپل ځانونه څنګه رجسټر کړو. نو کله چې تاسو دا رجسټریشن وکړئ تر هغې پورې به انتظار کوئ تر څو پورې چې تاسو ته اپروول راشي. کله هم چې تاسو ته اپروول راشي د دې نه به ځانو سره سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ ولې ضروری دی؟ سکرین شاټ ځکه ضروری دی که چیرې تاسو په پښو موټر او یا لوکل بسونو کې سفر کوئ نو هلته تاسو نه مسؤل کسان پوښتنه وکړي چې ته چې بهر راوتې آخر څه لپاره راوتې او تاسو سره پرمیټ یا اجازه شته د بهر تلو نو په هغه وخت کې به تاسو سکرین شاټ دوی ته وښایئ تر څو چې مخالفو او جریمو څخه بچ شئ. دا اعلان چې کله هم ما دوبۍ پولیسو په ټویټر باندې ولیدو او دغه ترڅنګ خلیج ټایم کې ما هم ولیدو نو ما ضروري وبلله چې خپل وطنوالو سره یې شریک کړم. ولې هسې نه چې دوی دومره فریم کړي خپل ځانونه رجسټر کړي او دوی داسې خیال کوي ما خو رجسټریشن وشو نو زه بهر وسلی شم. نه تر هغې پورې به انتظار کوئ تر څو پورې چې اپروول درته راشي. کله هم چې تاسو ته اپروول راشي د هغې سکرین شاټ ځانو سره واخلئ او بیا بهر لاړ شئ. نو ما ته راکړئ په دې ځای اجازه. الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شوي. زما تل کوشش هم دا دی چې دوبۍ حکومت لخوا کوم نوي خبرونه او یا قانونونه راوځي هغو نه تاسو په وخت خبر کړم چې تر څو تاسو نه کومه غلطي ونه شي. که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو دا ضرور ځان سره لایک کړئ او که کوم پوښتنه لرئ هغه ماته په کمنټ کې ولیکئ. کمنټ ترڅنګ زه خپله وټساپ شمېره هم در سره شریکوم نو تاسو کولی شئ چې ما نه وټساپ کې هم پوښتنه وکړئ او که چیرې دې چینل ته نوي وئ نو دا چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ ولې چې دا قسم نورو مهمو خبرونه تاسو په وخت خبر شئ. نور مو په خدای سپارم. الله پامان.